د کیوشو پوهنتون د طب پوهنځي ته مې لار وموندله. دا پوهنتون په هېواد کې څلورم تاریخي پوهنتون ګڼل کېږي. د هېواد پرمختللی پوهنتون دی. د محصلینو شمېر یې هم زیات دی. ډېر ښکلي او لایق استادان مو لرل. یوه ورځ مې یو پروفیسر ولیدو چې د محصلینو په منځ کې ولاړ و. داسې خبرې یې له محصلینو سره تبادله کولې. تا به ویل چې ټول سره ملګري دي. د استاد او محصل خبره نه وه، ټوله مینه او انسانیت و. په پوهنتون کې بیا تل پر مسلکي برخې غور کېده. د وطن پالنې په برخه کې په ښوونځي کې راباندې خوارۍ سوې وه او موږ هم خپله خاوره له سرو زرو سره نه پرتله کوله او د خدای لوی نعمت مو منلی و. د پوهنتون کلونه هم په ټوپو و، پر یوه بل پسې تېر سول. د وخت په تېرېدو سره د اعصابو په برخه کې یو پیاوړی ډاکټر سوم. سپینه چمپنه مې په تن کړه. د جاپان هېواد په بېلابېلو برخو کې مې دنده ترسره کړه او د خپلو هېوادوالو د درملنې چوپړ مې ترسره کړ او شکر مې وباسلو چې د مور هیلې مې پوره کړې او د یو انسان د ژوند ژغورلو وسیله وګرځېدم. نه پوهېږم چې له بده مرغه ووایم که له نیکه مرغه ووایم. په خپل هېواد کې مې روح خوښ نه و، ځکه چې هلته زما په څېر ډېر ډاکټران وو. هېڅوک له دومره سختو ستونزو سره نه و مخ چې له ژونده دې لاس په سر شي. او په نورو ټولنو کې مې بیا داسې ستونزې هم لیدلې چې د یو کوچنۍ ناروغي پر وړاندې به هم ځینو ناروغانو له ژونده لاس ختلو. دا خبره بیا راته ځورونکې وه، خو نه پوهېدم چې دا ټولنه به کومه ټولنه وي. د ملګرو ترمنځ معلوم وم، ټولو مو احساس درک کړی و. په همدې بنسټ یو وخت و چې د جاپان هېواد د سولسیزې درملنې له مؤسسې سره یو ځای سوم. له هېواده رابېل سوم، د مسافرۍ شپې او ورځې مې پیل کړې. هغه ټولنه یې خدای پر ګوتو راکړه چې ما یې په هکله کلونه فکر کاوه. اوس مې د خپلې موخې په دویمه پوړۍ پښه ورکېښودله. په پېښور کې مو د کای په نامه اویا بستریزه روغتیایي مرکز جوړ کړ، تر څو له جګړې راستنېدونکو انسانانو درملنه وکړو. مختلف ناروغان به مو د ناروغۍ له کندې را ایستل. په ډېرو برخو کې مو ډاکټران درلودل. ورځ تر بلې به د ناروغانو شمېر په زیاتېدو و. علت یې معلوم و، جګړه همداسې وي، ځینې وګړي له هستۍ خلاصوي او ځینې بیا له نیستۍ. د چا وینه پکې تویېدلې او چا پکې وینې زبېښلې. دا هم همداسې وه، د ملت خواره طبقه یې لا نوره هم خواروله او بډایه یې بیا په مستۍ راوستل. زموږ ډېری ناروغان افغانان وو. دوی په پېښور کې خپلې شپې او ورځې سبا کولې. وخت په تېرېدو و. زه هم خوښ وم. د ناروغانو درملنه مې ښه په ورین تندي ترسره کوله. د خوښۍ تر څنګ به د خواشینۍ څپې هم راباندې لګېدلې. خوښي مې د انسان ژغورنې له مخې وه او خواشینی بیا په دې وم چې انسان ولې دومره بدرنګ سي چې د نورو انسانانو د کړاوونو سبب وګرځي. یو کال په همدې توګه ووت. د دویم کال په پای کې مې داسې یو پلار ولید چې په لیدو یې پښیمانه سوم. حالت یې بغناوونکی و. په سترګو کې مې اوښکې ورته ډنډ سوې. ډاکټر بیا غلی سو. د مخ په ګونځو یې سپینې غټې اوښکې روانې سوې. تا به ویل چې همدا اوس یې د کورنۍ کوم غړي ساه ورکړه. ما هم په سپین کاغذ کې سترګې نیولې وې. ډاکټر صاحب یوه شېبه وروسته له سره خړ پکول لرې کړ. د میز پر سر یې کېښود. د سر ویښتان یې نیغ ولاړ و او سرې سترګې یې نیولې وې. په وچو شونډو یې وویل: د کتنځي دروازه را خلاصه سوه. یو 80 کلن سپین ږیری پر دروازه را ننوت. یو وچ ډنګر او په رنګ تور ماشوم یې په شا و. یوه او بله خوا د ماشوم تور لینګي ترې ځوړند و. د دروازې تر څنګ په ملا کړوپ سو. له شا یې تک تور وچ ماشوم کوز کړ. یو لاس یې ماشوم نیولی و او په بل لاس یې د لونګۍ شمله ونیوله. پر پوزه یې کش کړه. له ځایه پورته سو. دواړه لاسونه یې د ماشوم له تیخرګو ورلاندې کړ. راپورته یې کړ. پر څوکۍ یې کېنولو. سپین ږیری د څوکۍ تر څنګ ولاړ و. د ماشوم پر مټ یې لاس ایښی و. ماشوم پر څوکۍ ځان نه سو ټینګولی. سپین ږیري توره لیکهداره لونګۍ له سره تاوه وه. لنډه شمله یې پر مټ خوره وه.
په ږیره کې یې یو نیم شین ویښته و، نور ټول سپین و. غټې غټې سترګې یې وې، ورځې یې له یو بل سره نښلېدلې وې او ببرې ښکارېدې. د ماشوم دواړه پښې له کاره لوېدلې وې، ښۍ پښه یې ښۍ لوري ته او کیڼې پښې یې کیڼ لوري ته کږوالی کړی و. لېنګي یې تور غوړ پړکېدل، لکه د شړشمو په تیلو دې چې غوړ کړي وي. په لیدو یې سخت وځورېدم، ځکه چې زموږ درملو نه سو ژغورلی. نه یوازې ناروغ و، بلکې په نس هم وږی و، په تن نیمګړی او په جامه خوار و. په دې شلو پښو له جګړې راتښتېدلی و، په وطن کې یې سور اور بل و. نو درملو به څه کړي وای؟ ما ته یو ځل بیا پخواني خوبونه رایاد سول او د استادانو هغه خبرو مې په غوږو کې شور جوړ کړ چې ویل یې جګړه له پلاره زوی او له زویه پلار اخلي. جګړه مور بوره کوي او اولادونه د مور له سیوري بې برخه کوي. جګړه له وروره ورور اخلي. همدا جګړه ده چې انسان داړلو ته هڅوي. جګړه ولس بې کلتوره کوي. جګړه هغه اور دی چې پولاد ویلې کوي. جګړه ظلم دی، تل پر مظلوم کیږي. جګړه خړ سیلاب دی، هر څه له منځه وړي. جګړه زهر دی، انسان وژني. جګړه مو نوی نسلونه په تن نیمګړي رالویوي. یوه شېبه مې ماشوم ته کتل، خو هېڅ مې هم نه ویل. یوازې د ماشوم په تن او تورو لېنګیو کې مې سترګې خښې کړې. تور پیکی یې پر مخ راخور و، تکې تورې سترګې یې تورې ځلېدلې. په ښکلې نرۍ پوزه یې ساه اخیسته. بدرنګ نه و، خو جګړې بدرنګ کړی و. په سترګو کې یې د مینې اوښکو ځلا کوله. بیا مې سپین ږیري ته سترګې ور واړولې. کرار ولاړ و، سر یې ښي لوري ته لږ کوږ نیولی و. بیرته مې په ماشوم کې سترګې ونیولې. ماشوم مې هیڅ په کیسه کې هم نه و، خو سپین ږیري همدا دوه سترګې را کېګنډلې وې او په دې تمه و چې کله به پرې غږ کوم. د ماشوم خوار لېنګي به مې 1000 کاله وروسته هم له یاده ونه وځي. د سترګو په پردو کې یو څه رانه غوښتل، خو غرور یې ډېر لوړ و. تر شا یې جګړه وه، جګړې یې ژوند ور کړی و، لېنګي یې جګړې ور تور کړي و. زړه مې غټ کړ، له فکرونو مې ځان راوایستو. ځان ته مې ټکان ورکړ. په مړه لهجه مې وپوښتل، بابا د کوم ځای یاست؟ ډاکټر ته لازم نه ده چې د ناروغانو د ځای پوښتنه وکړي، خو زه به تل د ناروغیو په علت پسې ګرځېدم. علت د پیدا کولو لپاره بیا د ناروغ په هکله پوره پوهاوی اړین دی. د بابا وچې شونډې خلاصې سوې، شونډو یې وچ او تور پتری نیولی و. اوږده سپینه ږیره یې وښورېده. زما پوښتنه یې لنډه را ځواب کړه. له پولې هغه خوا را اوښتی یم. د بابا په مخ کې هرې ګونځې مې په زړه کې چاړه وهله. د لاسو سپېره پوستکي یې له نیستۍ خبرولم او له لمن یې د جګړې د باروتو بوی ختلو. د ماشوم د درملنې وخت تیر و، خو هسې د دوی د فکر بدلولو لپاره مې یو 2 ملهمه په یو سپین کاغذ ور ولیکل. کاغذ مې ورکړ. ژر یې د دواړو لاسونو ګوتې ترې تاو کړې. کاغذ یې وغوړاوه. په کاغذ کې یې سترګې ونیولې. تا به ویل چې پرې پوهېږې. فکر کوم یوازې د قلم رنګ یې ولیدو چې پر کاغذ مې څه لیکلي که نه. بیا یې کاغذ هغسې غوړېدلی په 2 ګوتو کې نیولی و. خیرن او چاود لاسونه یې پورته کړ. ویې ویل، ډاکټره خوار مه سې. انسان تل له هغه څه ویریږي چې پرې تیر سوی وي. بابا هم له خوارتوب ځکه ویرېدو چې د ده کورنۍ یې لاندې کړې وه، نو ځکه یې پر بل هم نه لورېدو. د لاس د ګوتې په اشاره مې ځای ور وښودو چې هلته لاړ شه تر څو درمل درکړي. بابا بیا ماشوم ته خپلې وچې اوږې ور لاندې کړې. ماشوم یې په شا واړاوه. په دروازه کې په څنګ سو، په څنګو ووت. د ماشوم تور لېنګي یوه او بله خوا زنګېدل. د دروازې را بندولو لپاره بیرته راتاو سو. په آخري ځل مې سترګې ورسره مخ سوې. په سترګو کې یې د مننې یو ډول انځور و، خو دا ځل یې لیدل راته ډېر ستونزمن تمام سول. پیاده ته مې ورغږ کړ. 10 دقیقې مې یوازې پرېږده. د پیاده عادت و.
په هره خبره کې به یې خبرې کولې، نو د خپل عادت له مخې یې وویل: ناروغان خو لرو. تندی مې ترېو کړ، په تونده لهجه مې وویل: وایم 10 دقیقې مې یوازې پرېږده. دا ځل پیاده وپوهېده، هماغسې یې وکړل. ناروغان یې وځنډول. یو څو دقیقې وروسته په دهلیز کې د ناروغانو شور جوړ شو. دروازه مې ورخلاصه کړه، ومې ویل: راځئ، هر څوک دې په خپل نوبت راننوځي. ناروغان هم ملامت نه وو، دوی په ستونزو کې وو. دا طبیعي خبره ده چې هر څوک له ستونزو د خلاصون په لټه کې وي. ناروغان راشروع سول. ما هم پرته له ځنډه کتل، خو نه مې ناروغ سم لیدلی سو او نه یې په ناروغۍ سم پوهېدم. بس هر ځای راته هماغه د ماشوم تور لیږدي ښکارېدل. دا ورځ خو تېره سوه، شپه سوه، ټوله شپه مې په ویښه تېره کړه. کله به په یو لټ واوښتم او کله به په بل لټ. خوب مې ورک و، تر سهاره مې سترګې سره ورنغلې، سترګغلی مې پړسېدلی و. سهار بیا په خپله څوکۍ کېناستم. د ناروغانو تګ راتګ پیل سو. ناروغان مې هم کتل او له پولې د اوښتلو په هکله مې هم فکر کاوه. زړه به مې په پرلهپسې توګه دا راته وویل چې د پولې په بله غاړه کې راته یو لوی ملت په تمه دی. نو همدا وه چې یو څه وخت وروسته د تورخم په سرحد واوښتم. ډېره ښکلې سیمه وه، خو طبیعي ښکلا یې د وخت جګړې سوې وه او له هرې کنډوالې به وېرېدم. په دې سیمه کې جګړې ښه زور ازمایلی و. د انسانانو پوستکی یې وچ او سپېره کړی و. ډېری ماشومان یې خوارځواکي تر سترګو کېدل، ځوانان یې ناهیلي، سپین ږیري او سپین سري یې اندېښمن ښکارېدل. جګړې خپلې نښې پرېښې وې. لوی ولس و، خو لویې ستونزې یې لرلې. په سیمه کې وګرځېدم. په څو ورځو کې مې ټوله سیمه له سترګو تېره کړه. هر ځای مې ښه په غور سره ولیدو. له ډېر فکر او دقت وروسته مې یو پلان جوړ کړ. په پلان کې مې 3 روغتیایي مرکزونه په پام کې ونیول. دا مرکزونه مې په بېلابېلو ځایونو کې جوړ کړل. ډېر خوښ وم، ځکه چې د همدې ناروغانو په درملنه مې د لوی خدای عبادت ترسره کاوه. له پېښوره راستون سوم، ځکه چې زموږ ډېری ناروغان له پولې دېخوا وو. نو زه په خپلو ناروغانو پسې راغلم. له نیکه مرغه چې د وخت په تېرېدو سره 3 واړو روغتیایي مرکزونو د ناروغانو په درملنه پیل وکړ. خو له بده مرغه چې له نن نه به سبا ته د ناروغانو شمېر زیات و. درمل مو هم با کیفیته وو، ځکه موږ انسانان ژغورلو، انسانان مو نه وژلو. خو بیا هم دا یوه ستونزه وه چې ولې مو ورځ تر بلې د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د همدې ستونزې په هکله به مې هر وخت شپه او ورځ پر ځان یوه کړې وه، تر څو یې حل ومومم. په سیمه کې وګرځېدم. ډېر داسې علتونه مې وموندل چې په هکله یې چا فکر هم نه و کړی او موږ هم ترې بېخبره وو. د څو کلونو په تېرېدو سره په دې وپوهېدم چې تر ټولو لوی علت یې په سیمه کې وچکالي وه. د پاکو اوبو نشتون و. زموږ د ناروغانو زیاته برخه به هغه ماشومان، ځوانان، سپین ږیري او سپین سري وي چې د کولمو په ناروغیو به اخته وو او همدارنګه په ماشومانو کې خوارځواکۍ زور اخیستی و. د هر ماشوم خوارې او ډنګرې څېرې به ځورولم. وچو لاسو به یې د انسان په سترګو کې اوښکې پیدا کولې. ورځ تر بلې به یې وزن کموالی کاوه. په مخ کې به یې خوله او سترګې راوتلې وې. د جاپان هېواد د سوله ییزې مؤسسې مشران مې خبر کړل او قناعت مې ورکړو چې د دې ناروغیو له منځه وړلو لپاره نه یوازې درمل بسنه کوي، بلکې د دوی د علت له منځه وړلو لپاره باید کار وشي، چې تر ټولو بنسټیز علت یې د پاکو اوبو نشتون دی. د مختلفو ناروغانو انځورونه مې ورولېږل. د هغه ماشومانو انځورونه مې ورولېږل چې په بدن کې یوازې ګوندې پوستکي پراته وو. د پښتیو هډوکي به یې له ورایه شمېرل کېدل. وچې کلکې پښې به یې په ځان پسې څکولې او د هر لیدونکي زړه یې دردولو.
زموږ مشران ډېر زړسوانده خلک دي، له انسان سره مینه لري. د خپلو مشرانو لخوا د هر ډول امکاناتو وعده راکړل شوه او زه یې د خپل هېواد تر ټولو ښه نماینده وګڼلم او نور یې هم وهڅولم تر څو شته ستونزې له منځه یوسم. نو د دې ستونزو د بنسټیز حل په مخه مې وویل په دې سیمه کې یو کانال د سلو ډاکټرانو څخه ګټور تمامیږي. اوبه ژوند ژغوري. یوازې اوبه دي چې د دې سیمې انسانانو ته ژوند وربښلی سي. همدا اوبه دي چې په نس وږي مړوي. اوبه د جنګ د باروتو بوی وړي. په دې ځای کې ما هم غاړه تازه کړه او د خبرو په منځ کې مې د پوښتنې په بڼه له خولې ور ووتل: په همدې وخت کې مو له طبابته لاس وختلو؟ ډاکټر شونډې وچیچلې. بیا یې وویل: نه، زه هېڅکله هم له طبابته لاس په سر نه یم سوی، خو طبابت هم پوله لري. ټولې ستونزې هم په طبابت له منځه نه ځي. دا خبره مې په شعار اوښتی دی. لوږه او تنده په درملو نه ورکېږي. نو له همدې ورځې مې د اوبو په هکله خپلې هڅې عملي کړې او په سیمه کې مو د وخت په تېرېدو سره تقریبا 1600 څاګان وایستل، چې دا په خپله د کولمو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې خورا لوی بدلون و. که ووایم چې دې سیمې څوک نه لرل نو سمه به وي، ځکه چې انسان پکې له تندې جل وهلو. ډبرې له ګرمۍ تکې تورې سوځېدلې وې. دا په هغه صورت کې چې د کونړي سیند اوبه په مستیو بلې خواته تللې. د کونړ سیند ګټه نورو ته رسېده، خو زیان یې بیا همدې سیمې ته رسېدو. له نیکه مرغه چې همدا سیمه اوس مختلفې خوږې میوې راکوي، له هرې ونې میوې راځوړندې. د انسان وږې ګېډه یې مړه کړه، انسان ته یې سیوری جوړ کړ او په هوا کې یې د پام وړ بدلون رامنځته کړ. په دې سیمه کې اوس په سلګونو څاګان پاکې اوبه لري. د انسان کولمې مو وژغورلې او د ځمکې د خړوبېدو لپاره مو په سلګونو کانالونه ورتېر کړل چې خوارځواکي یې له منځه یووړه. ډاکټر صاحب د چای پیالې ته لاس ورتېر کړ او ویې ویل: چای درنه سړېږي. د چای پیاله مې راپورته کړه، له لوښي مې د ګوړې توربخون بڅرکی راواخیست، د ژبې پر سر مې کېښود، د چایو ښه غټ غوړپ مې ورپسې وکړ. ډاکټر صاحب هم د چای د پیالې له لاستې د لاس ګوتې چاپېره کړې وه. لاس یې ښه موټی ښکارېدو. له غوړپ وروسته به یې له سپینو بریتو لاندې له خولې سپینه لوخړه ووتله. ډېر په مینه یې له چای غوړپ کاوه. د چای پیاله مې تر نیمایي ورسوله، د میز پر سر مې کېښوده. ډاکټر صاحب سترګې راکې نیولې وې. زه هم ورته ځیر سوم او پوه سوم چې څه راته وایي. ډاکټر صاحب هم له موقع ګټه واخیستله او ویې ویل: چای مې ځکه درته راوغوښت چې زموږ او ستاسو تر ټولو ښه میلمستیا همدا چای دی او همدارنګه د یخنۍ موسم هم دی. په دې وخت کې تور چای بیا بیل ډول خوند کوي. عجب سړی و، ځان یې د همدې ټولنې یو وګړی شمېرلو او هېڅ د پردیتوب فکر یې نه کاوه. ځان ورته یو جاپانی نسله افغان نه بلکې افغان نسله افغان ښکارېده. پر افغاني کلتور مین و. ډېر وخت به یې په تن افغاني لباس و، خړ پکول به یې په سر و. د چای پیاله یې لا هماغسې په لاس کې نیولې وه او له لاستې یې موټی تاو و. زما د چای د څښلو په تمه و. ما هم دوباره پیاله راپورته کړه او چای مې په سر واړولو. پیاله تشه سوه، د میز پر سر مې کېښوده. ډاکټر صاحب بیا په خبرو پیل وکړ: ما هیڅ نه دي کړي، بلکې یوازې د خپلې مور سپارښتنې مې عملي کړي دي. خو په دې سپارښتنو کې بیا انسان ته د انسان په سترګه لیدل کېږي. یو انسان بل انسان نه داړي او طبیعت په خپله ګټه راخرڅوي. لکه موږ چې د کونړ سیند اوبه راتاو کړې او په زرګونو انسانان مو له ناروغیو خلاص کړ. په دې شاړو کې به هغه وخت انسان ویرېدو، د بدرنګۍ تورې لړۍ خورې وې، لیکن نن په هره لاره چې ځي د ونو سیوري دي او انسان ورڅخه خوند اخلي. د بدرنګۍ ځای ښکلا نیولی دی. له هرې ونې میوې راځوړندې او له طبیعت مو ګټه واخیستله. موږ څو ګټې وکړې؟
لومړۍ ګټه مو د ناروغیو کموالی و. بله ګټه مو د ځوانانو د اذهانو جوړول و، ځکه چې دا سیمه یوه شاړه وه، خو دومره بدرنګي هم نه لرله لکه د جاپان هېواد. ډاکټر صاحب یوه شېبه بیا غلی سو او ما ته هم حیرانوونکې ښکاره سوه چې د جاپان هېواد کومه بدرنګي به یادوي. جاپان خو بدرنګ نه دی. چوپتیا یې ماته کړه، خبره یې وغځوله. په جاپان کې د ورځې څو ځله زلزلې رامنځته کیږي او که ووایم چې په هر دقیقه کې د جاپان ځمکه ښورېږي نو سمه خبره به مې کړې وي. دا چې موږ په داسې یوې سیمې کې ژوند ته کار وکړو او له ژونده مو ژوند جوړ کړ، نو افغانان ولې له یوې داسې سیمې چې یوازې اوبه نه لري د جنت نښې جوړې نه کړي؟ اوبه هم لري، یوازې ورګرځول غواړي. سیندونو ته یې نور څڼې اچوي، په شته اوبو کې یې ځمکې شاړې دي. که چیرې زموږ په هېواد کې بل څوک وای نو فکر کوم په دې پلمه به یې هیڅ نه وای کړي چې دلته تل زلزلې وي. نو دلته ژوند کله کیږي؟ لیکن موږ ډېر څه وکړل. له موږ خو افغانان کلک خلک دي. آیا دوی به ژوند ته کار ونه کړي؟ هو، کولی یې شي، خو دلته څوک له چا سره مینه نه لري. هر څوک د خپل ځان په غم کې ډوب دي. د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي، ستونزې رامنځته کوي.